چې د هر پښتون دلبر دی او دلدار دی چې د هر پښتون دلبر دی او دلدار دی چې عظمت کې ملګن او کرامات دی چې په سر د پښتون ولس دا ستا دی دا سپېڅلی چې د کلي افتخار دی دا منم چې د بلا او سیندونو پلار دی دا منم چې غورځنګونو ته تیار دی دا منم چې د نفرت سره په جنګ دی محبت د سر ځین کړی استیار دی نو دا منم چې د حجرې جومات سړی دی الفتونو پسې ګرځي لیونی دی دا د فکر په الوت چې کیسېونه دا چې غرونو سره وکړي غورځنګونه دا جذبې چې د احساس یې غرونه غرونه دا نغمې چې پاروي دي ولسونه دا کرلې چې دشتو کې ګلونه دا چریږي د نفاق سپېره بسونه دا فطرت چې ورته وکړي اوازونه چې ستایلې چینې او چنارونه نو دا د شخصیت خوږه کیسه ده چې په سمه غرونو دواړو کې پرته ده بند چې دا چې فضا کې خوروي د پسرلي سندرې دا چې په ویر کې عمدار باندې راوړي سندرې د جنګ ماحول کې چې د امن خوروي سندرې دا چې عمر دا چې ماسکړی دی ساقي سندرې دا چې بې ساخته ارواح خولې له راځي سندرې دا چې د کوټه پېښور او کابل غرونه که جوړه کړې د لمونځ د ورولي سندرې نو دا د نغمو شاعر دی دا د جذبو شاعر دا د لر او بر دواړه پښتنو شاعر اخري بند چې د خان ملک احمد بابا لمسی دی چې په خټه باندې خط لک یوسفزی دی د امزا د پښتون فکر لیونی دی د خوشحال خټک په ننګ کې مېړنی دی د رحمان په تصوف باندې ژوندی دی د ایمل او دریاغان غوندې سړی دی چې د وخت د اورنګ سترګو کې اڅغی دی نو نه ودرېږي که سیدای لکه طوفان دی اباسین د بس روان دی او روان دی